بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي یو پیر مرید ته ویلي دي چې شیطان که ګناه در باندې کول نو ښکنځل ورته کوه. دغه ښکنځل جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پیر داسې نه دي ورته ویلي، ته نه یې په پوه سوی. پیر ورته ویلي دي چې شیطان ته ښکنځل کوه، دا داسې د ښکنځلو حکم یې نه دی ورته کړی، بلکې داسې یې ورته ویلي دي چې کله شیطان ګناه در باندې کوي نو په الله باندې د دې لعین شیطان څخه پناه غواړه، د دې رجیم شیطان څخه پناه غواړه. لکه شیطان چې په سړي ګناه کوي نو ته دا ورته ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا الله زه په الله باندې پناه غواړم د شیطان څخه رجیم چې ترټل سوی د الله د لوري څخه مردود دی. داسې ورته ویلي دي. نو زموږ د علماو اکابرینو توصیه او هدایت د شیطان په اړه داسې دی چې تاسو ته دوه شیان پکار دي. یو شی دا پکار دی چې الله تبارک وتعالی د خپل پیغمبر پر ژبه باندې تاسې د ښکنځلو کولو څخه منع کړي یاست. ابو داود دا روایت را نقل کړی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. مؤمن داسې نه چې طعن وایي، لعن وایي، سپکې خبرې کوي، پوچ رد وایي. نو ښکنځل کول مطلق منع دي، ځکه د ښکنځلو الفاظ بد دي. مؤمن مسلمان به د خپله مبارکه ژبه و یو رزیل انسان ته په پوچ ویلو باندې نه چټله کوي. او همدا ډول پیغمبر علیه السلام څخه روایت دی چې بخاری او مسلم دواړو روایت کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي من الکبائر شتم الرجل والدی. یوه ډېره ستره ګناه دا ده چې څوک خپل مور پلار ته ښکنځل کړي. یو چا پوښتنه وکړه ایشتم الرجل والدی، داسې څوک به ومي چې مور پلار ته ښکنځل کړي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې نه، ښکنځل مور پلار ته دا دی چې ته یو چا ته ښکنځل وکړې، ته یو چا مور پلار وښکنځي، هغه ستا مور پلار وښکنځي، ګواکې تا خپل مور پلار ته ښکنځل وکړه. نو ښکنځل کول هېچ چاته مه کوه. یوه خبره ده. دوهمه خبره ده چې د شیطان د بربادولو، تباه کولو، رټلو، د ګناه څخه ځان ساتلو طریقه الله ښودلې ده. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي و اما ینزغنک، یا بل ځای کې ورته فرمایي قل اعوذ برب الفلق، یا بل ځای ورته فرمایي قل اعوذ برب الناس. الله عز وجل فرمایي و شیطان ای پیغمبره که تا ته وسوسې در واچي نو ښه علاج ادا دی چې ته وایې اعوذ برب الناس یا اعوذ برب الفلق، او یا دا چې په نور الفاظو باندې چې په الله پناه وغواړه د دې رټلي شیطان څخه. بس همدا طریقه ده. ښکنځل مه کوه. که شیطان ګناه در باندې کوي اعوذ بالله وایه، یا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وایه. د شیطان د وسوسو څخه به خلاص او شیطان ته به دې تاوان رسولی. په ښکنځلو تاوان نه ورسېږي، په دغه الفاظو چې ما وویل په دې تاوان ورسېږي، خو شیطان ستا دشمن دی، ته باید دته تاوان ور ورسوې او د شر یې ځان خلاص کړې. دا چې ته ښکنځل وکړې دی لا خوشحاله شي، وایي ځه خیر دا دې ګناه مې بله ورباندې وکړل. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.